أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد گرانو مسلمانانو ورونو او خوندو د سناحل تکیډمی ته شر اغلاس نننی موضوع مو د الله تعالی د یو ستر نوم سره تړلې ده چې یا احد دی. نن د جمعې مبارک ورځ د هغه سره او برکتناک ورځ چې د نور ټولو ورځو سردار بلل کیږي. په دې مبارک ورځ کې یو داسې ځانګړی ساعت او وخت شته چې هر بنده د خپل ستونزو د حل او د حاجتونو د پوره کېدو لپاره پکې دعا وکړي. الله تعالی یې په خپل فضل او کرم سره قبلوي. که ستاسو په ژوند کې کوم جایز حاجت وي، د رزق تنګي وي، قرض وي، کاروباري ستونزې وي، د کور مشکل وي، یا زړه مو له کومې اندېښنې څخه ډک وي، نو لومړی خپل زړه د الله تعالی سره وتړئ. ګرانو مسلمانانو، کله چې د انسان پر ژوند باندې مشکلات راسي، ځینې وخت ټولې لارې ورته بندې ښکاري، یو ځای مرسته نه پیدا کېږي، بل ځای ځواب نه وي، انسان ستړی سي او زړه یې مایوسه سي. خو مؤمن باید هېڅکله د الله تعالی له رحمته مایوسه نه سي. کېدی شي د انسان یوه دروازه بنده سي، خو الله تعالی د هغه لپاره بله دروازه خلاص کړي. نو که ستاسو کوم حاجت وي، الله تعالی ته یې وړاندې کړئ، ووایه یا الله ته زما حال وینې، ته زما دعا اورې، ته زما له زړه خبر یې، زه خپل حاجت تا ته سپارم. ګرانو ملګرو او قدرمنو اورېدونکو، د ژوند په دې لاره کې ډېر کله داسې سختیو او پیچلو حالاتو سره مخ کېږي چې د حل لاره ورته نه معلومېږي، یا د رزق او روزي دروازې ورته وتړل شي، او یا هم د زړه کومه لویه هیله او حاجت لري چې زر تر زره پوره کېدو په انتظار وي. د دغه ټولو ستونزو او زر پوره کېدونکو حاجتونو لپاره نن د جمعې په دې مبارکه ورځ کې ستاسو په خدمت کې یو ډېر قوي تلپاتې او مجرب ذکر وړاندې کوم. نن باید تاسو په ډېر خاص او متوجه حالت کې د الله تعالی یو مبارک او ستر نوم ذکر کړئ. په پوره خشوع او خضوع او عاجزي سره ووایاست. ګرانو ملګرو، راځئ چې لږ ژور فکر وکړو. الله تعالی یو دی، همدا احد ذات دی چې د ټولو مخلوقاتو حاجتونه پوره کوي. د چا په محتاجي پورې تړلی نه دی، بلکې ټول کائنات هغه محتاجه دي. هغه زموږ د ټولو کارونو جوړونکی او د ستونزو حل کوونکی دی. کله چې تاسو په دې مبارک او ستر نوم سره د هغه په پاک دربار کې عاجزانه لاسونه پورته کړئ، په خالص نیت صادقانه توبه سره او پر باور ولرئ چې د الله تعالی په فضل او رحمت په تاسو ته ژر تر ژره د هر مشروع حاجت پوره سي. د دې مبارک ذکر په برکت به ستاسو په رزق روزي او د ژوند په نورو چارو کې داسې انتهنداوې پیدا شي او په ستونزو کې پیدا سي لوی بدلون ووینئ چې خپل فکر به مو هم نه وي کړ. نن د جمعې په دې مبارک ساعت او لحظو کې دا وظیفه خپله هم مه هېروئ، په پوره یقین او باور سره یې ادا کړئ او د ثواب په نیت تاخیر له خپلو نورو ملګرو، کورنۍ او مسلمانانو ورونو سره هم شریک کړئ، تر څو دوی هم د دې مبارکې وظیفې او ذکر په برکت خپله برخه ترلاسه او د دوی ستونزې هم حل شي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول دعاوې، عبادات او دا واړه عملونه په خپل دربار قبول او منظور کړي. راځئ هغه مبارکه طریقه د یا احد د نوم ذکر کړو. د مازدیګر د لمانځه بعد د جمعې په ورځ، د مازدیګر د لمانځه بعد چې کله سړی جومات وکړي، د جومات څخه وروسته بیا پر هغه ځای باندې ناست وي، په اوداسه باندې د قبلې طرف ته مخامخ متوجه، د موبایل او نورو مصروفیتو څخه ځان ساتلی وي، په پوره یقین سره یې 11 واره درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم، او بیا په ډېر عاجزانه توګه اخلاص او یقین سره وایي یا احد یا احد یا الله ته یې ویې، یا احد یا الله ته بې مثاله، یا احد یا الله ته شریک نه لري. یا احد داسې ترجمه ده د یا احد چې دی دا په زړه کې راوګرځي او په اخلاص سره دا 100 واره ذکر او بیا 11 واره درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم، او د هغه څه وروسته خپل لاسونه په دعا الله دربار ته پورته کړي او د اوښکو سره خپل حاجت د الله په دربار کې پیش کړي چې الله هغه اوښکې چې زه تا ته تویوم، هغه رازونه چې زه بل چا ته نسم بیانولی، هغه حاجتونه چې د ټول مخلوق څخه ما پټ ساتلي دي، یا الله ته زما حاجتونه را پوره کړې او زما ټول شرعي ارمانونه په دنیا کې را پوره کړې. یا الله زما نجوري ته صحت ولره ورکړې، زما کوم رزق په رزق را بدله کړې، زما نیستي په هستي را بدله کړې. یا الله د ټولو مسلمانانو مشکلات حل کړي. او کوم چیرې ویډیو خوښه وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مه هېروئ. د ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.